د 16 کالو جینۍ ولګېده او خپل ټول خاندان یې ختم کړو د خپل عاشق دپاره. ویډیو مکمل وګورئ ملګرو او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او هغه عاشق ورسره داسې کار وکړو که نه چې تاسو به سوچ هم نشئ کولی. ویډیو مکمل وګورئ، ښه غوندې کمنټ بیا ضرور وکړئ او زما ټولو پښتنو ته یو ښکلی پیغام دی، ویډیو به مکمل ګورئ. ملګرو داسې وه که نه، د 16 کالو جینۍ وه او هغه به سکول ته تلله او د سکول نه به چې راله نو هغه به موبایل استعماله او ټیک ټاک یې بیا کولې او موبایل بیا ډېر زیات استعمال کولو. خو یو ورځ داسې شوله که نه چې په دې ټیک ټاک کې یو هلک ولیدلو چې هغه ډېر ښایسته و، د هغه سره مینه محبت هم شروع شو. په ټیک ټاک کې ورته بیا میسج هم وکړو، بیا هغه هلک له نمبر هم ورکړو، دوی د یو بل سره د مینې محبت هغه خبرې کولې. خبره دې ته لاړه چې د هلک ورته په دې خبرو کې داسې وویل که نه چې ته خپل دا خاندان، خپل مور و پلار او خپل وروڼه چې دي نو دا ختم کړه که نه، او د هغه نه پس چې دی نو دواړه به چېرته لرې لاړ شو او زندګي به تېروو، سټیبل زندګي به تېر کړو. او که چېرته ستاسو خاندان وي نو بیا تا ماله نه راکوئ، خو ته داسې طریقه وکړه ملګرو. د هغه نه پس چې دی نو دا جینۍ ولګېدله چې کله کور ته راله نو دې د مشر ورور هغه ته هم خبر شو چې دا جینۍ چې ده نو په ټیک ټاک یې هم کوي او په موبایل باندې داسې قسمه خبرې هم کوي. نو ورور یې ولګېدل او موبایل یې مکمل طور باندې مات کړو، ختم یې کړو. د هغه نه پس دا جینۍ ډېره زیاته غوسه شوله ځکه چې دغه هلک سره یې خبرې نه شوې کولی او زړه یې نه صبرېدو. د هغه نه پس دا جینۍ ولګېدله او څه خوراک یې پخولو او په هغه کې یې ورته زار واچېدو چې په هغه کې خپله مور او خپل پلار او خپل مشر ورور او خپل وړوکی ورور چې دی نو هغه یې مکمل طور باندې ختم کړل. ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی. د هغه نه پس چې دی نو بیا ورسره داسې وشول که نه چې پولیس راغلل، دا جینۍ خو ګرفتاره کړله ملګرو. چې کله دا جینۍ ګرفتاره کړله ځکه که نه چې په دې باندې اف آی آر هم نه کېږي، ځکه چې 16 سالو جینۍ باندې اف آی آر نه کېږي چې چا شناختي کارډ نه وي نو په هغه باندې اف آی آر نه کېږي ملګرو. د هغه نه پس چې دی نو دې چې کوم عاشق و هغه یې راوغوښتو، هغه ته دا خبره وکړله چې تا ورته ولې داسې ویل دي، خو د عاشق ته مکمل انکار وکړو چې ما نه دې سره مینه محبت کړی دی، نه مې ورسره خبرې کړلي او نه ترې خبر یم او نه ترې اتر یم ملګرو. په دې ویډیو کې زمونږ د ښکلی پیغام دی. یو خبره خو دا ده چې نن سبا چې کوم عشق دی نو داسې فضول دی، نن سبا د پیسو عشق دی ملګرو، چې چا سره پیسې نو خلک ورسره عشق هم کوي. او بله خبره دا ده که نه، نن سبا خلک خپل مطلب پوره کوي او د هغه نه پس چې دی نو ستا د زندګۍ نه وځي. او بله خبره دا ده ملګرو چې تاسو ماشومان له موبایل هم مه ورکوئ، هغه نه پوهېږي په زندګۍ کې، هغه په زندګۍ کې نه پوهېږي او هغه داسې کارونه وکړي که نه چې هغه خپله ټوله زندګي تباه او برباد کړي. نو زما ټولو ته خواست دی که نه، نن سبا چې دا کومه مور و پلار دی، خاص کر سعودي دوبۍ والا دا چې دی نو دا ټول نه چې دی نو خپل ماشومان له موبایل دې ورکوي او د هغه نه پس چې دی نو موبایل استعمالوي او هغه چې دی نو خپل په زندګي کې داسې کارونه وکړي که نه چې تاسو به سوچ هم نشئ کولی. نو د ویډیو مطلب دا دی چې خپل ماشومان له موبایل مه ورکوئ، لږه ګزاره ورسره کوئ که نه بیا به داسې کارونه کوي او په خپله مور پلار باندې هم اثر نه کوي، د خپل عاشق دپاره او عاشق ورسره داسې کار وکړي که نه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی، هغه په داسې طریقه باندې پرېږدي که نه چې تاسو بیا سوچ هم نشئ کولی. په دې ویډیو په باره کې تاسو څه وایئ یار چې آیا د جینۍ دا ښه کار کړی دی که نه دی او موږ له څه کول پکار دي په زندګۍ کې که نه چې ماشومان له موبایل ورکول پکار دي او که نه دي ملګرو. نو ټولو ته ضرور ورسوئ او ښه غوندې کمنټ به هم وکړئ.